وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. یو درشم درس ته زمورونو د درس نه مخکې چې درس شروع کو هغه مخکې اوسو خبرې ځان سره یاد کړئ ورونو. زموږ درسونه چې دا د تجوید دي اسلامي درسونه دي نو زمورونو درس چې دی هغه سبسکرایب کوئ، لایک شیر او دغه شان کمنټونه کوئ. ستاسو کومې پوښتنې تاسو په کمنټ کې کولی شئ. ان شاء الله العزیز ستاسو هم فایده حاصلېږي او موږ له به هم حاصلېږي. نن یو درشم درس دی. موږ تاسو چې دی صفات متضاده شروع کړي موږ ویل چې دا 15 جوړې دي او 10 دانې دي. 15 جوړې کې اوله جوړه هغه د همس او د جهر وه، نو د هغې تفصیل کوو ځکه دا ذوات الازداد دي د یو بل په مقابله کې د همس ضد جهر د جهر ضد همس. اول لازم همس. همس په لغت کې ویل شي کمزوري او ټیټوالي اواز ته. قرآن کې رب العالمین فرمایي فلا تسمعوا الا همسا، فلا تسمعوا الا همسا. د قیامت په ورځ به ته نه اورې مګر صرف او صرف هغه د سا اواز به اورې. ټول انسانان به چې دی د حساب او کتاب په انتظاري او بس صرف د سا اواز به دغې ته د سا اواز وایي. اول دا وپېژنم چې دا سا څه شی دی او اواز څه شی دی. اواز زما ورونو هغه چې راوځي د بدن نه یا د ستوني نه هغه په یو کیفیت سره راوځي، لکه دا اوس اواز دی. او ستوني په کیفیت سره چې راونه وځي هغې ته به سا وایي. لکه اوس ناس دې باندې ګوره زموږ اواز کیفیت نه مصرف کېږي نو دقې ته سا وایي. دا به موږ په درس کې فایده راکړي. نو په لغت کې ویلی شي کمزورۍ او ټیټوالي د اواز ته، او په اصطلاح کې ویلی شي د دې حروفو د ادا کولو په وخت کې اواز په مخرج کې په داسې کمزورۍ سره ایثار شي چې سا به جاري وي او اواز کې به یو قسم کمزوري او ښکتهوالی وي. مطلب دوه خبرې شو. یو دا چې د سا جریان به چې شي د سا جریان به یو. دویم دا په اواز کې به ښکتهوالی او کمزوري وي. دغه دوه صفته چې پکې دا همس دی ځکه دا کمزوری صفت دی. همس کمزوری او جهر قوي صفت دی. نو څو خبرې دي؟ دوه. کمی یوه ده چې د سا په شان اواز به جاري وي او دویم دا اواز کې به ښکتهوالی وي. بس نن دغه دوه خبرې. نو دا به 10 حروف دي مجموعي ده. فحثه شخص سکت. دیني مثال لواله مثال لکه ثا اس اس. بل مثال لواخله سین اس اس. دقې ته ویلی شي د سا په شان اواز. دویم د زما ورونو جهر. جهر څه له وایي؟ جهر لغت کې هم مقابله لري ضد دي او په اصطلاحي تعریف کې هم ضد دي. همس ویل کمزوري او ټیټوالي ته، جهر وایي لغت کې قوت او ښکاروالي ته وایي. چې شته وایي جهر په لغت کې قوت او ښکاروالي ته وایي. او په اصطلاح کې د دې حروفو د ادا کولو په وخت کې به اواز کې دا اواز په داسې قوت سره ودرېږي چې سا جاري کېدل بند شي او اواز کې یو قسم قوت او لوړوالی وي. نو دې کې دوه خبرې دي. هلته موږ وویل چې د سا جریان به دلته سا مطلق بند شي یو. دویم دا هلته په اواز کې کمزوري و دلته په اواز کې لوړوالی او قوت وي. نو دوه خبرې دې کې شي. یو دا د سا جریان به بالکل بند شي او دویم دا چې اواز کې به قوت او لوړوالی وي. نو دا به جهر وي. دا د حروف مهموسه نه علاوه هغه 10 حروف ټول حروف نه هیشتي نو 10 نه وباسه باقي 19 حروف هغه د جهر دي. مجموعي د عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب. دا مجموعه ده. نو دې نواله مثال وا او ګوره د دې په دې اواز کې اوچتوالی دی او د سا جریان پکې نشته. دا دوه خبرې شو. د دې مجموعو معناګانې زیاتره علماو کړي دي. فحثه شخص سکت. ترغیب ورکو هغې طرف ته هغه شخص چې غلی او دا جمله د پاچا په مجلس کې ویله شوې وه. پاچا دوه شاعران ناستو،
یو شاعر چې دا هغه د بیهوده غوندې الفاظ ویلي او بل ډیر مؤدب او غلی ناست یو کس چت شو دا الفاظ د هغې غلي کس په باره کې ویلي چې ترغیب یې ورکړو هغه کس چې هغه غلی ناست دی د هغه شخص په باره کې. دویم د دغه مجموعه د عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب. درون که او اوچت که قاري په قرآن کریم په لوستلو سره خپل ځان لره چې خاوند د سترګو ښکتوالی دی بجد طلب په کوشش او طلب د علم حاصلولو سره دی معنا ده. دا معنا زموږ مقصود نه ده، زموږ د حروف مقصود دي. نو د هغې 10 حروف دي فحثه شخص سکت او د دې چې د 19 حروف دي مجموعې د عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب. دا زموږ استاسي درس. همس کمزوره او جهر قوي صفت دی. صحیح ده؟ په کومو حروفو کې چې همس وي لکه دا فحثه شخص سکت هغې کې جهر نه وي، او په کومو حروفو کې چې جهر وي هغې کې به همس نه وي، د یو بل ضد دي. راځو مقدمة الجزري ته. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. دا زمونږ استاد درس راتلونکي درس پورې مو په الله رب العالمین سپارم. زمونږ درس هغه سبسکرایب کول، لایک او شیر کول او فالو هغه مه هېروئ، او تاسو سره چې کومې پوښتنې زموږ په درسونو کې وي په کمنټس کې وکړئ. راتلونکي درس زموږ استاد په باره د شدت او رخوت کې وي. درس پورې مو په الله رب العالمین سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.